الله تبارک و تعالی پیغمبر فرمایي چې چاله الله تبارک و تعالی مال ورکړی دی، من آتاه الله مالا فلم يؤد زکاته، او دې خپل مال نه زکات نه ورکوي، مالدار دی، صاحب نصاب دی، په نصاب باندې وخت تیر شوی دی، کال پوره شوی دی، بیا هم د څه مال شته دی، مالدار دی، لیکن دا مال نه دی زکات نه ورکوي، نو د هغې نقصان دا دی چې دا خپل مال د لپاره هغه د قیامت عذاب جوړیږي. مسل له یوم القیامت شجاعا اقرع، چې دغه مال به د قیامت په ورځ باندې دنه به یو مار جوړ شي، هغه مار چې هغه به خامار وي، او هغه مار چې هغه زهریله به وي ډېر زیات، له زبیبتان یطوقه، دا ګنجا مار به وي، او د هغه د سر له پاسه سترګو له پاسه چې کوم دی دوه چاپونه به وي، دا زیات د زهر و اثرات به وي. یطوقه یوم القیامت، او دغه مال نه به دا مار جوړ شي او د دې انسان غاړې ته به واچولی شي، او بیا به دی ورته څه کوي، ثم یأخذ بلهزمتیه یعنی شدقیه، دغه مار به بیا د ده دا وښکي چې کوم دی دا خوري راکاږي به خوري به، او بیا به ورته وي انا مالک انا کنزک، زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم. او بیا الله تبارک و تعالی پیغمبر د قرآن پاک د 4 سپارې د آیت تلاوت کې سورة آل عمران، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هغه خلق چې هغه خپل مال کې بخل کوي، په هغه مال کې بما آتاهم الله چې الله دوله ورکړی دی. مخکې بیان شو چې دا د انسان به دا عقیده ساتي چې مال الله راکړی، چې الله دوله ورکړی دی، دی دا خیال نه کوي چې دا مال نه بخل پکې ما وکړو، هو خیر لهم، دا دوی لپاره غوره ده، بل هو شر لهم، بلکې دا زکات نه ورکول، ځان څخه منې کول، دا دوی لپاره شر دی. څه شر دی؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، دینه به توق جوړ شي، د غاړې ته به واچول شي، هغه توق به دغه د خامار په شکل کې وي، انتهایي زهریلا، د ذات زهر د وجې نه به له پاسه سر د ویښتو تللی وي، ګنجا شوی به وي، او د سترګو له پاسه د سپین چې کوم دی هغه نښې به هم وي، دا زیات د زهر و اثرات به وي، دا مار بدله چیچي کوم سړی چې زکات نه ورکوي. او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا آیت نازل شو، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، د 10 سپارې د سورة توبه آیت ته الله تبارک و تعالی فرمایي چې هغه خلق چې هغه خپل سونا او چاندي دا خزانه کې ځان څخه جمع کوي، ولا ينفقونها في سبيل الله، او د الله په لارې کې نه خرچ کوي، زکات نه ورکوي، فبشرهم بعذاب أليم، داسې خلقو ته زیری ورکا د دردناک عذاب. څه عذاب به وي؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، دغه مال چې کوم دا سکې جمع کړې وي، سونه چاندرې جمع کړې وه، دا سونه چاندي نه قیامت پر ورځ باندې دا به الله تبارک و تعالی د جهنم په اور کې ګرمه کړي، بیا فتقوى بها جباههم، بیا درې په ذریعې سره به ستا وچلې داغلی کېږي، وجنوبهم ستا ډډه به داغلی کېږي، وظهورهم او شاګانې به داغلی کېږي، هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، دا هغه خزانه وه چې تاسو ځان لپاره جمع کړې وه، لہذا خپل خزانې جمع کولو د وجې نه نن عذاب وڅکئ، دا به الله تبارک و تعالی فرمایي. نو دا آیت چې نازل شو صحابه کرام باندې ډېره زیاته ګرانه پرېوته چې دا خو مال جمع کول خو پکار دي، څه نه څه مال دا به څه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته عمر رضی الله تعالی عنه راغی، صحابه کرامو ته زم د الله د پیغمبر نه تپوس کو، راغی یا رسول الله، اے د الله رسوله، یا نبی الله، انه کبر علی اصحابک هذه الآیه، دا آیت صحابه کرامو ډېر ګران روان دی، صحابه کرام د دې وجې نه پریشانه دي چې خلقو څخه مال لږ ډېر خامخه شته. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو
الله تبارک وتعالی زکات نه فرض کړي مگر دې لپاره چې باقی مال پاک شي. مطلب دا دی چې خپل مال نه زکات ادا کړي باقی مال پاک دی هغه په کروڑو دی اربونو روپو ولې نه خزانه بیا نه ده. هغه مال بیا خزانه نه ده. هغه مال ته د قیامت پر ورځ باندې بیا نقصان نه رسي. لیکن تا ته زکات ادا نه کوي بیا ته نقصان رسي. والذین یکنزون الذهب والفضه هغه مال په دې کې شامل دی چې کوم مال نه زکات ادا نشي او که زکات ته نه تا ادا کو باقی مال تاسو کا پکار دی زکات تاسو کا مال نه زکات به ورکئ تاسو کا مال نه حج بکئ تاسو کا مال نه عمره بکئ تاسو کا مال ویني ته غریب باندې خرچ کئ تاسو کا مال ویني ته جماعت او مدرسه جوړئ تاسو کا مال ویني ته غریب سره تعاون کئ چې مال تاسو کا نو دا وسمنه کئ. د دې وجه الله تبارک وتعالى پیغمبر فرمایل چې زکات ادا شو باقی مال پاک شو. زکات دومره روپۍ نه دي مختصر غواني الله تبارک وتعالى دې مونږ غوښتلې دي کال نه رسې غوښتلې دي لیکن هغه نه باوجود خلق ته ډېر ګران کار ښکاري او ځکه ګران ښکاري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پنځلس خبرې ښودلې وي چې کله دا وشي بیا تاسو انتظار کوئ د هواګانو او ځمکې د ډوبېدو اسمان نه ګټو د ورېدو پای کې یو دا ده چې کله اذا اتخذ الفيء غنما والزکات مغرما کله چې زما امتو کوم چې مال حاصلېږي دا خپل مال وګڼي او دې سره سره زکات په ځان باندې ټیکس وګڼي بوج وګڼي بیا به دوی باندې د عذابونه راځي. پای کې یو کار دا دی نو لہذا خپل مال نه زکات ورکول هغه پکار دي چې قیامت پر ورځ باندې ستا مال له تا جمع کړی دی تا دې لپاره جمع کړی چې ما ته فایده رسي هغه مال تا لپاره نقصان جوړ شو یو خو د هغې نه مار جوړ شو ستا غاړې ته واچولی شو او بل د هغه سکې چې کوم دی ګرم ایشتلې او هغې سره ستا ډډه او ستا شا ستا وچلې د هغه کېږي او مار ستا وخکي را کېږي او ورته ویل کېږي انا مالک انا کنزک او قرآن کې الله فرمایل چې هذا ما کنزتم لانفسکم دا تاسو خپل ځان لپاره جمع کړو. لہذا زکات ورکولو کې سستی نه ده پکار دا چې کوم دی ځان ته مخته کول پکار دي. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې کم مال کې د زکات مال شامل شي دا نور مال ځان سره هلاکي کم مال کې زکات مال شامل شي نور مال ځان سره هلاکي. دو مطلب دي. یو مطلب دا دی ز صاحب نصاب ما سکا نصاب موجود دی هغه نه باوجود د خلقونه زکات مال اخرم خرم نو دې سره زما خپل مال چې کوم ما سکا دی هغه به ما لا هغه به ما ځان سره هلاک کی زما خپل روپۍ چې کوم ما سکا هغه هم تباش دي. او دویم دا ده چې سړی مال زکات نه ورکوي دا ځان څخه سنبال کوم دا ما هغه لکو کې کوم 2.5 روپۍ هغه دې کې شامل شلې نو ګدا نور 95-97,500 روپۍ چې کوم دي ځان سره بدا هلاک کی هلاکول مطلب دا چې دا به تعالی په کار رانشي بے ځای استعمال شي هغه ځکه به استعمال شي چې هلته کې تا نه غوښتل هسپتال کې تاڼې باندې تحصیل باندې بل داسې ځای کې یا به دا نه وکړي شي یا به سره صحافت پې ولګي هغه مال به تنه الله تبارک وتعالی واخلي یا د ځان سره نور مالومه هلاکوي او د دې نقصانات ډېر هم ډېر زیات دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم قوم زکات نه ورکوي الله تبارک وتعالی هغو په قحط کې مبتلا کوي. او یو حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام موږ ته حکم کاوه د مس قایمولو او زکات ورکولو او حدیث کې الفاظ دي من لم یزکي فلا صلاة له چې کوم سره زکات نه ورکي هغه مزم نه قبليږي. او یو حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې الله تبارک وتعالی په مالدارانو باندې دومره مال فرض کړی دی چې هغه هغه ادا کړي نو غریبانو د پاره هغه کافي کیږي. دا مالدار د هر کلی والا حکم هم دغه چې خپل علاقې کې دغه تقسیمي نو هر کلی والا خپل علاقې کې چې کوم غریبانان دي هغه مال ورکړي نو دا الله تبارک وتعالی هغه لپاره کافي کیږي. او بیا ارشاد فرمایي غریب خلق چې کله هغه باندې لوګ راځي یا هغه د کپړې نه دا د دې وجه راځي چې دا مالدار خلق زکات نه ورکوي. او بیا ارشاد فرمایي الا وان الله يحاسبهم حسابا شديدا واوره که زکات نه ورکوي نو الله تبارک وتعالی به سره سخترین حساب کوي حسابا شديدا او يعذبهم عذابا اليما یا مولا دردناک عذاب ورکوي. دردناک عذاب دغه دی کنه چې خپل مال سره سره معمولی غوندې ماچس تللی هغه نشو برداشت کولی او چې مال هغه د جهنم په اور کې د دنیا اور کې سره د باقي کې خوب راځي بیا د جهنم اور کې هغه سور شي او دی سره دغه لکې کې دنه بل سخت عذاب بکمي.
او خپل مال نه مار جوړ شي او مار ټکونه ورکی سړی چې جی یو ټک معمولی غوړې دی لړم او دغه مونږ نشو برداشت کولای د ماشه نشو برداشت کولای مچ مونږ نو چې موږ هغه نشو برداشت کولای مچې او چې هغه به میاشت کوم یا غسوز یا غزه نو کوم مال چې جهنم ور کې ګرم شو یا غنه مار جوړ شو هغه مار چې هغه مار چې الله تبارک وتعالى دی اغیزه هغه ظاهره جوړ کړل انتهایی چې دومره ظاهره چې سر دی هغه وجن کنجا شوی دی نو دا څه شی دی دغه عذاب دی عذاب عذاب ندیمه د سمالدار له الله تبارک وتعالى دا عذاب ورکي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو یو حدیث کې دی چې کوم په ابو کې په اوچو باندې په ابو کې په اوچو باندې کوم چې دا مال هلاکیږي ما تلف مال فی البر ولا بحر الا بحبس الزکات دا د زکات نو کول دی وجه خلاص زکات نو ورکی هغه وجه نقصان ابو کې هم نقصان رسی او دغه د وجه په اوچو باندې هم نقصان ناراضي ایو حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې 15 سيزون تاسو داسې خیمه چې هغه زما امت کې کله راشي او زه د الله نه پناه غواړم چې زما امت کې هغه راشي نو تاسو به په آفتونو کې بیا ونخلئ ای که ورنه دا دی چې کله زما قوم زما امت په فحشای او بدکارۍ کې مبتلا شي نو الله تبارک وتعالى به په دوی کې نوې نوې بیمارۍ شروع کړي نوې نوې بیمارۍ سره چې دونه مخکې مشرانو به د هغې باره کې هغه نوې اوري داسې بیمارۍ به وي ناشته بیماری او تاسو ګورئ روزانه ګورئ چې ډاکټران نوې بیا سوچونه کوي دا کوم بیماری ده سوچونه به کوي نوې راوځي یو قسم ختمېږي نه بل قسم راوځي بل قسم نه ختمېږي نه بل قسم راوځي وي ناشته بیماری دي او دویم دا چې کوم خلک ناب تول کې کمی کوي نو الله تبارک وتعالى په هغو باندې قحط مسلط کی دویم مشقت کې اخته شي مال پیدا کېږي نه پوره کېږي نه انتهایی تکلیف کې پریشان حاله وي او دریم ظالم بادشاہ په الله تبارک وتعالى په دومره مسلط کی چې کوم خلق ناب تول کې کمی کی دریم نمبر حکم دا دی چې کوم خلق زکات نه ورکړي نو الله تبارک وتعالى په دومره باران بند کی کچته ساوري نه وي نو الله په دومره احساس کې باران نو ورولې او څلورم نمبر دا دی کوم خلق چې د معاهدو خلاف ورزي شروع کی بیا د قرآن حدیث ته معاهده کړي بیا ما تکړه نو الله تبارک وتعالى په دومره نور قومونه مسلط کی يهود او نصارا نور قومونه دومره مسلط کی او هغه چې کوم دې د دوم مال وغیرہ هغه لوټ کی او پنځم نمبر خبره ده چې کوم خلق دی الله تبارک وتعالى قانون نه خلاف حکم جاری کی الله پاو کې دنه خانه جنگي شروع کی په دې کوم یو زکات حکم راغی چې زکات نه ورکی الله تبارک وتعالى باران نه وری کوي کی بیٹه ما وریږي دیات نه زیات وریږي یا بالکل نه وریږي یا چې وریږي بیٹه ما چې کله ضرورت خلق یا الله باران ني او چې کله ضرورت ني بیا انتهایی تیز باران چې هغه یو دم چې کوم نقصان کی دا د دې خبره نشانه ده چې الله تبارک وتعالى ناراضه دي نو لہذا زکات ورکول کې سستنه ده بګار چار الله مال ورکړي دي به دریغه دي الله په لار کې ورکوي الله تبارک وتعالى دا ځای کینا دا مختصر بیان کې تفصیلی چې کوم د مخکې بیانونه شوي دي تاسو خبر بومه